په ولې کې الله سبحانه وتعالی وایي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ممخي كيغي مخيتل الله درسول داغنا د سورت ابتدا په یا ایها الذين آمنوا سره شوی ده. نو دې سورت کې به آداب بیانېږي او د ایمان والو لپاره دی. او کله چې په قرآن کې ویل شي چې یا ایها الذين آمنوا نو غوږ ورته ږدي الله دا خبره تا ته کوي. یا ایها الذين آمنوا نو الله تا ته وایي ای ایمان والو. دې خبرې روح ستا طرف ته دی. ادب به کې بیانېږي. اولنی ادب بیان شو چې هغه الله او د الله د پیغمبر سره تعلق ساتي. نو الله وایي چې نه به مخکې کېږي د الله نه او د الله د پیغمبر نه. او د نه مخکې کېدو مطلب دا دی چې د کتاب او د سنت خلاف خبرې به نه کوئ. دا مطلب هم دی چې الله او د الله رسول تاسو ته یو خبره نه خوري نه هغه په دین کې مه جوړوئ. نه الله او د الله پیغمبر دې خبرې اجازه نه درکړي تاسو له ځان نه به دغه نوي کارونه مه راوباسئ. الله او د الله رسول یو شي ته حرام ویلی تاسو یې مه حلالوئ. هغه ته حلال ویلی نو تاسو یې مه حراموئ. دا ټول د الله او د الله د پیغمبر نه مخکې کېدلي که څوک داسې کوي. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د آیت په تفسیر کې وی لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ای لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه. هغه خبرې مه کوئ چې هغه د قرآن او د حدیث خلاف وي. قرآن او حدیث خلاف خبرې کول دا تر الله او د الله د پیغمبر نه مخکې کېږي. بعضو خلکو دا خبره کړې وه په هغه وخت کې وي چې د پلاني مبارک داسې آیت نازل شوی پلاني مبارک دا نازل شوی او الله داسې ویلی الله د آیت نازل کوي زما او زما د پیغمبر نه مه مخکې کېږي. الله به خپلو کارونو ښه پوهي او ته به د هغوی نه مخکې کېږي نه د الله نه د هغه د پیغمبر. نو په دې کې رد دی په خلکو باندې کم چې په دین کې نوي نوي کارونه راوباسي بدعات او خرافات. اوس یو سړی لګیا دی عید میلاد النبي مناوهي چې یعنې دا اختر دی په دې مناسبت چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شوی نو دا دی ورته عبادت وایي او کوي حالانکې د پیغمبر نه د عبادت نه دی ثابت. نو دی اوس مخکې کېږي د چا نه الله او د الله د رسول نه مخکې شو. چې هغوی یو خبر په شریعت کې نه ده بیان کړی ته یې بیانوې خو مطلب دا چې ته د مخکې لاړې که نه. داسې نور ډېر اعمال دي چې زموږ موضوع دغه نه د بدعاتو ده. خو دا لنډ ځان سره دا خبره ساتئ چې په دین کې نوي کارونه راویسته دا مخکې کېده دي الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره ښوولې ده بس خبره ختمه شو. زموږ څه کار دی چې موږ په هغې کې زیاتې او کمی کوو. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د مؤمنانو دا صفت ذکر کړی چې کله مؤمنانو ته اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم کله چې هغوی له دعوت ورکړی شي الله او د الله د پیغمبر طرف ته ان يقولوا سمعنا واطعنا. نو د مؤمنانو بیا خبره دغه چې سمعنا موږ دا خبره واورېده واطعنا او موږ ومنله موږ پرې عمل کوو. د مؤمن شان دا دی چې کوم ځای کې تاسو ته قرآن او حدیث راورسي نو په هغې باندې بیا عمل کوئ او ځان به هوښیار نه ګڼي د قرآن او د حدیث نه. ځان به هوښیار نه ګڼي الله او د الله د پیغمبر نه. اوس رسول صلی الله علیه وسلم مثال کې په سفر کې قصر منځونه کړي 2 منځونه جمع کړي هم دي جمع بین الصلاتین چې ورته وایي. یو سړی وایي چې یاره بس دا څنګه و جمع بین الصلاتین یو سړی کوي یو سړی داسې دی یو سړی دغه دی په جهاز کې ناست او څوک وایي په بس کې ناست اې سي ورته لګېدلی دی او څوک دا وایي څوک دغه. دا اوس د عقلیات جنګوي ټول. دا ټولې خبرې د عقل دي که نه د قرآن او حدیث خبرې عقل خبرې. اوس الله او د الله پیغمبر موږ له اجازت راکړی چې تاسو په سفر کې 2 منځونه یو ځای کولی شئ او تاسو په سفر کې قصر هم کولی شئ. دی لګیا دی یاره وایي دا داسې او دا کته او دا بره او زموږ زړه پرې نه مطمئن کېږي او په کار داسې او په کار دغه نو دی مخکې کېږي الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. هغوی یو خبره کړې ته څوک چې خپل دماغ داسې کې استعمالی او وایي چې نه زما دماغ دا وایي خپل دماغ د قرآن او حدیث په مخکې راواله دی دیوال لی راواچوه. کوم ځای کې چې ستا دماغ د قرآن او حدیث خلاف و راواله د دماغ او د دیوال لی راواچوه یا کته به ځمکه کېده او خپه بې له پاسه کېده په هغه دماغ به څه کې چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي. نو کله چې موږ ته د پیغمبر او د الله سبحانه وتعالی خبر راورسېده بس موږ به یې منو. زموږ کار دی په هغې باندې عمل کول. په دې کې دا خبره هم دننه راغله چې کوم ځای کې قرآن او حدیث راورسي نو هلته به د پلاني او د علاني خبرې نه ذکر کوې
چیرې صحیح د قرآن او حدیث کې خدا مسله دي چې خو زمونږ غپلانې سیب دي سی وایي دا اوس ته مخکې کېږي الله او د الله د رسول الله او د الله رسول خبره واضحه کړې ته نه پلانې سیب خو دي سی وایي یعنی د پلانې سیب خبره ته ودروله د چا په مقابله کې د قرآن او حدیث ته مقابله کې ته د پلانې سیب خبره ودروله پلانې سیب که هر څوک دی دغه به موږ احترام کوو خو دغه خبره د قرآن او حدیث مقابله کې موږ نشو ودرولی نو موږ به داسې ووایو چې د پلاني خبره په دې ځای کې خطا ده ځکه چې الله او د الله رسول دا وایي او موږ د هغوی نه مخکې کېدی نه شو ما تاسو عبدالله بن عباس رضی الله عنه قول ذکر کو هغه وی د دې مطلب دا دی لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه هغه خبرې مه کوئ چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي قرآن او حدیث خلاف خبرې کول د قرآن او حدیث نه مخکې کېدي اوس مثال کې شریعت موږ ته امر کړی چې ګیرې پرېږدئ سړو ته دا امر کړی ګیرې پرېږدئ یو سړی ویره دا اوس خبره شوه ګیرې دومره غټې پرېښوده او سړی پکې داسې ښکاري او دغه ښکاري او دا خو ګنده کېږي او دا سړی په مخه منګزولی نه شي او د دې صفایي کولی نه شي او دا اوس د قرآن او حدیث په خلاف کې لګیا دی وره شریعت یو خبره کړې ده پکې خپله خبره کړي شریعت موږ ته دا ویلي چې پنسې تاسو د ګیټو نه بره ساتئ یو سړی ویره دا څنګه او سړی به بد ښکاري او دا پنسې به اوچتې کړي د ګیټو نه خپې به ښکاري او پنډې ښکاري او د خپو ویښتې ښکاري او دی په لارې روان دی په بازار کې روان د ټول د هغه خلکو خبرې چې هغه بېدیني د الله سبحانه وتعالی دین نه لري نو قرآن او حدیث په خلاف کې به ته خپل عقل نه استعمالوي زموږ هغه عقل پکار دی چې هغه د قرآن او حدیث سره برابري او کوم چې صحیح عقل وي هغه د قرآن او حدیث خلاف چرته نه کوي د شریعت چې دی دا ګوره د صحیح عقل مطابق دی خو په شرط دی چې د عقل صحیح د صحیح او چې عقل صحیح نه وي نو به دې لازم چې اعتراضات کوي او خپلې پالتو خبرې وکړي د آیت مطلب دا شو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ما مخکې کېږي مخکې ته د الله او د رسول د هغه نه واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه کله چې ته د الله نه ویرېږې نو بیا به الله او د هغه د پیغمبر نه مخکې ته نه ځي بیا د هغوی نه به مخکې کېږي نه ان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکی دی پارس پوهه دی ستاسو خبرې اوري او تاسو چې څه کوئ هغه هم الله ته معلوم وي نو چېرته داسې خبرې ونه کوي چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي ځکه چې الله یې اوري او چېرته داسې کار ونه کوي چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي ځکه چې الله یې تاسو ویني او الله به تاسو باندې پوه دی